یو پروګرامر یو ډیر عجیب حالت ولید. د هغه د کمپیوټر ماوس کرسر د حقیقي نړۍ دیوال ته ورسېدی. هغه کرسر یوې پیالې ته ورساوه او کلیک یې پرې وکړ. په حیرانونکې توګه پیاله ولوېده او هر څه یې شاوخوا توی شول. هغه یوه شېبه ودرېدی، حیران شو، نه پوهېده چې څه وشول. بیا یې پر میز یو د رخصتي لیک ولید. په لیک کې لیکلي وو که چا بې له اجازې رخصتي وکړه نو له دې امله به د هغه تنخواه کمه شي. هغه کرسر د دې لیک خواته یووړ او په کمپیوټر کې یې د لیک متن ایډیټ کړل. سمدلاسه پر کاغذ لیکنه هم بدله شوه او اوس په لیک کې لیکلي وو چې زه رئیس ډېر بد انسان یم او زه باید د ذهني فشار د جبران لپاره زرګونه روپۍ جریمه کړم. هغه له دې کاره ډېر خوند واخیست، منډه یې کړه، له کوره ووت او د خپل ملګري خواته لاړ. نور یې صبر نشو کولی چې دا عجیب طاقت یوازې یو راز وساتي. د خپل طاقت د ښودلو لپاره هغه کرسر د سړک پر غاړه د یو بانک لوحې ته یووړ او کلیک یې پر وکړ. په څو کلیکونو سره یې نوم بدل کړ او جوکر او احمق یې پر ولیکئ. بیا یې فوټوشاپ خلاص کړ او یو موټر یې پر سړک ولاړ او انتخاب کړ. لکه څنګه چې د موټر اندازه کمه او زیاته کوله، رښتینی موټر هم همداسې کموالی او زیاتوالی پیدا کاوه. هغه موټر دومره کوچنی کړ چې د لوبو غوندې ښکاره کېده. کله چې د موټر مالک راورسېد حیران شو. اوس یې موټر یوازې یو کوچنی ماډل و. مالک ولاړ او حیران پاتې شو، نه پوهېده چې دا هر څه څنګه وشول. دواړو ملګرو ډېر خوند واخیسته او ډېر یې وخندل. پروګرامر د دیوال یو ساده برخه کاپي کړه او پر یوې کړکۍ یې پیسټ کړه. کړکۍ بالکل بنده شوه او ساده دیوال ترې جوړ شو. د هغه ملګري ډېر حیران شو. هغه په مسکا سره وویل وروره موږ په دې پروګرام سره هر څه کولی شو، پیسې جوړول، بانک لټول، سرمایه‌داره کېدل، هر څه. خو پروګرامر اوس پښیمانه و چې ولې یې په دې عجیب طاقت سره بل څوک هم خبر کړ. هغه پوهېده چې ملګري به یې ډېر هیڅ او فساد جوړ کړي. هغه ورته وکتل، ورو ورو یې کرسر ته د ملګري پر لور حرکت ورکړ. هغه خپل د ملګري د بدن یوه برخه انتخاب کړه او پر ډیلیټ یې کلیک وکړ. سمدلاسه د ملګري هغه لاس چې له انتخاب شوي دایرې څخه بهر و پرې شو او له ودانۍ څخه لاندې راولوېدی. لاندې خلک چې ولاړ وو پرې شوی لاس یې ولیدی. هغوی فکر وکړ چې دا یو قتل دی. پورته خلکو پروګرامر ولیدی، چغې یې کړې او غوښتل یې چې پولیس ته زنګ ووهي. پروګرامر وډار شو، ژر یې لاس وښوراوه او د موس کرسر یې د هغه خلکو پر طرف یوړ او هغوی ټول یې انتخاب کړل او په ډیلیټ یې کلیک وکړ. ټول خلک یودم چپ شول او له هغه ځایه څخه ورک شوه. په ناڅاپه د یوې ودانۍ پر دیوال ځلېدونکی کرسر ولیدل شو. سړی ډېر وډار شو او حیران شو چې دا څه و، خوب و او که حقیقت و. شاوخوا یې وکتل، کوشش یې کاوه چې پوه شي څه روان دي. بیا یې لاندې وکتل او هلته هغه لوی کرسر اوس د ځمکې پر مخ او په مستقیم د ده خواته را روان و. سړي حرکت نشو کولی، شاته یې د تلو هڅه وکړه. کرسر یې د ده هر حرکت تعقیباوه. اوس کرسر د هغه پر بدن برابر و. یوه روښانه سپین رڼا یې پر بدن ولګېده. سترګې یې پټې کړې، زړه یې په تیزۍ سره غورځېدل شروع کړه او بیا د موس کلیک پر همدې سړي وشو. په یوه لحظه کې هغه یوازې د غوښو په ټوټې سره بدل شو. د بلې برخې لپاره په یوټیوب کې راسره ملګري شئ. مننه، ویډیو لایک او شیر کړئ.